د کهانۍ شروعات د جیری نومي کس نه کیږي کوم چې د خپل فیملی سره د کور نه بهر راوتی وي او په لاره کې ټریفیک دومره سیوا وي چې د دیو د غاړې په ځای ولاړ وي. جیری د غاړې ریډیو چالو کی نو دین ورته پته ولګي چې په ټوله علاقه کې د زومبیزو وایرس خور شوی دی د کم په وجه باندې چې دیو یو بل خوري. جیری د خپل غاړې نه راکوز شي او د ټریفیک حالات کتل غواړي خو په دې ټیم کې مخکې یو دماکه وشي د کم په وجه باندې چې خلک د دې طرف ته رامنډې شروع کی. دا خلک ډیر زیات غبراو وي او دیو پسې شاته زومبیز لګېدلي وي. په دې ټیم کې یو پولیس والا راشي او جیری ته وایي چې خپل ګاډي کې کینا. جیری چې څنګه ګاډي کې کینی نو په دې ټیم کې یو ګاډی په فول سپیډ سره راشي او پولیس والا وایي مخکې روان وي. د دې په وجه باندې جیری ته لار میلاو شي نو دا د ګاډي پسې شاته ولګي خو دا ګاډی مخکې د نورو ګاډو سره وجنګېږي. د کم په وجه باندې چې جیری خپل ګاډی ودري او سره د فیملی د ګاډي نه راکوز شي خو دې ټیم کې په خلکو کې یو غوبل جوړ شي. زومبیز په خلکو باندې حمله کوي او نور خلک هم انفیکټ کوي. د جیری نظر په یو زومبي باندې ولګي کوم چې یو ګاډي ته وروخیږي او د دې د شیشې د ماتولو کوشش کوي. د سر په مدد سره د ګاډي شیشه ماته کړي او دینه یو کس راوباسي یعنی دا هم انفیکټ کی. د دې د چیچلي نه بعد په 10 سکندې کې د دینه هم یو زومبي جوړ شي او په نورو خلکو پسې ور روان شي. جیری د دینه پته ولګي چې دا وایرس تقریبا په 10 سکندې کې خوريږي. بیا په منډه باندې خپل بچو خوځه یو ګاډي کې کینی او ګاډي سٹارټ کې دلته نه روان شي خو دې ټیم کې یو زومبي په ګاډي پسې ونخلي او د دې د شیشې د ماتولو کوشش کوي. نو جیری خپل ګاډي له سپیډ ورکی او خوا کې یو ګاډي سره وجنګي په کم سره چې زومبي د دینه لاندې وغورځيږي او په فول سپیډ کې دلته نه وځي. څه ټیم پس دیو یو محفوظ ځای ته ورسي. په دې ټیم کې جیری ته د خپل ملګری تیری پون راشي نو جیری د حالاتو په باره کې تپوس وکي. تیری ورته وایي چې مونږ ته د دې په باره کې څه پته نشته او هر طرف ته د زومبیزو یو غوبل جوړ دی او مونږ ته ستا ضرورت دی. بیا ورته وایي چې ته ځان یو محفوظ ځای ته ورسوه چې مونږ تا ریسکیو کړو. جیری په اصل کې د امریکا یو ډیر ښه انویسټیګیټر وي. خیر د دې نه بعد جیری خپل ګاډی د یو دوکان سره ودري خو د دوکان کې یو غوبل جوړ وي. د جیری ښځه دلته نه د خوراک سیزونه راغستل غواړي او جیری د خپل لور سره میډیکل سٹور ته ورشي. دیو دوايي راغستل غواړي. په دې ټیم کې د جیری د ښځې چغې راشي نو جیری په منډه باندې راوځي او چې ګوري نو یو دوه کسانو د دې ښځه نیولې وي. جیری سره چونکې الریډي یو ټوپک وي نو د دې په ذریعه باندې دا دواړه ولي او دیو نه خپله ښځه ازاده کړي او بیا سره د فیملی دلته نه وځي خو بهر دیو ګوري چې د دیو ګاډی چا پټکلی دی. د دې نه بعد دیو یو اوچت بلډینګ ته ختل غواړي. دا خپل ملګری تیری ته فون وکي او د دې بلډینګ لوکیشن ورته وښیي. ورته وایي چې د دې په چت به موږ ستاسو انتظار کوو. نو تیری ورته وایي چې ته نن ځان محفوظ وساته او د سبا پورې به موږ دغه بلډینګ ته هلیکاپټر درولېږو. دیو دغه بلډینګ ته منډې وایي. په دې ټیم کې د بره نه یو زومبي راوغورځېږي خو د حیرانتیا خبره دا وي چې دومره د اوچت ځینه په راغورځېدو هم دا مړ نشي او واپس راپاسي. بیا په دیو پسې ولګي. دا زومبي دیو ته ډیر نږدې شي نو جیری په ډز وکي ویولي او غټه د مصیبت خبره دا وي چې د دې په ډز پسې نور زومبیز را خبر شي او دیو پسې شاته یو غوبل ولګي. جیری په منډه باندې سره د فیملی د بلډینګ ته دننه شي. دیو پسې شاته زومبیز هم را دننه شي. جیری بره وخیږي. دلته کې دیو ته یو کس دروازه کولاو کی نو دیو دغه کور ته وردننه شي. دیو دلته کې د شپې تیرولو فیصله وکي. خیر په سبا باندې جیری د نورو کسانو ته وایي چې تاسو هم موږ سره تلی شئ خو دیو د تلو نه انکار وکي. جیری د خپلې فیملی سره بهر راوځي او بره د بلډینګ ته ختل غواړي خو په لاره کې ډیر زومبیز په دیو پسې ولګي. جیری خپلې ښځې ته وایي چې ته د ماشومان بره وخیجوه او زه دې زومبیزو ته ایسارېږم او بیا په دې زومبیزو باندې شروع وکي. دا ډیر زومبیز وولي. په دې ټیم کې یو زومبي اچانک په جیری ور ودانګي کوم چې یو ډیر خطرناک زومبي وي. د دې د خولې نه وینه روانه وي. جیری ته په څه ناسه طریقه باندې ځان بچ کړي خو د دې د خولې نه چې کومه وینه روانه وي دا ټوله په جیری وروغورځېږي. دې نه مخکې چې دا زومبي پیچک ولګوي په دې ټیم کې دغه کس یو ماشوم راوځي او زومبي ولي او مړېږي. جیری چې ازاد شي نو بره وخیږي او بیا په منډه د بلډینګ کنارې ته ورسي. د دې دا خیال وي چې د زومبي د وینې په وجه باندې به مانه یو زومبي جوړ شي نو زه به لاندې ودانګم چې زما فیملی محفوظ پاتې شي. د 10 سکندو پورې دا صبر وکي خو دې نه یو زومبي جوړ نشي نو ورته پته ولګي چې داسې د زومبي وینې تېرېدو سره هم د وایرس چاته نه لګي. په دې ټیم کې د دیو دپاره یو هلیکاپټر راشي خو دې نه مخکې چې دیو د هلیکاپټر کې کیني ډېر زومبیز د چت طرف ته را روان وي. څنګه چې دا زومبیز بره ورخیږي نو جیری د دیو دا دروازه بنده کړي او بیا خپله فیملی ولیږي چې تاسو هلیکاپټر کې کینئ. د دې نه بعد چې څنګه جیری د موقع میلاو شي نو په منډه باندې هلیکاپټر کې کیني. دې پسې ډېر زومبیز ور روان وي خو دیو اوس د زومبیزو نه لرې وي. د دې نه بعد دیو یو سمندري بیړۍ ته ورسوي. دلته کې جیری د تیری سره میلاو شي. دواړه ډېر خوشحاله وي. جیری چې د وایرس په باره کې تپوس وکي نو تیری ورته وایي دا وایرس په اصل کې د ساوت کوریا نه خور شوی دی او هلته کې به د دې ویکسین هم موجود وي.
په دې ټیم کې د دیو یو کمانډر راشي او جیری سره میلاو شي. دا ورته وایي چې ستا په باره کې ماته تیری ویلي دي چې ته د امریکا یو ډیر ښه انویسټیګیټر یې. موږ ساوت کوریا ته یو ټیم لیږل غواړو ولې چې دا وایرس د ساوت کوریا نه خور شوی دی او هلته کې به د دې ویکسین هم موجود وي. نو دې ټیم کې موږ تا هم لیږل غواړو. ډیر خو لاول د دیو سره د تلو نه انکار وکړي خو کمانډر ورته وایي چې ستا فیملی به دلته کې بالکل محفوظ وي او موږ ته ستا د مدد ضرورت دی. نو دا تیار شي. د دې نه بعد جیری د خپلې فیملی سره میلاو شي او بیا دیو دلته نه روان شي. ساوت کوریا ته په رسېدو کې دیو باندې شپه ولګي او بیا د شپې نه د دیو جاز کوز شي. دا ټول د جاز نه راکوز شي خو د ایرپورټ کې زومبیز ډیر سیوا وي او ټول د دیو طرف ته رامنډې شروع کړي. دیو د زومبیزو باندې ډزې شروع کړي خو زومبیز ډیر سیوا وي. په دې سره یو ساینټیسټ ډیر غبراو شي او واپس جاز ته د تللو کوشش کوي خو په دې دوران کې د دې خپه وخوږي او دې سره لاس کې چې کومه تماچه وي د دې په ذریعه باندې د دې سر ولګي او په تیزي باندې مړ شي. دې نه مخکې چې د زومبیز په دیو باندې حمله وکړي په دې ټیم کې یو بل ګروپ راشي. دیو جیری او د دې ملګري د زومبیزو نه بچ کړي او یو محفوظ ځای ته بوځي. د دیو د مشر نوم سپایک وي. دا د دې کس په باره کې تپوس وکړي کوم چې په خپله تماچه باندې مړ شو. نو جیری ورته وایي چې دا په اصل کې یو ساینټیسټ و او موږ دلته د دې دپاره راغلي وو چې ساوت کوریا نه موږ ته یو میل میلاو شوی و کوم کې چې د زومبیزو ذکر و یعنی دا وایرس دلته نه خور شوی دی او دلته کې به د دې ویکسین هم پراته وي. نو سپایک ورته وایي چې موږ هم د میل په وجه باندې دلته کې راغلي یو. خیر کله چې دیو دلته نه روان شي نو د جیری نظر په یو لیوني انسان باندې ولګي کوم چې د ځان نه غاښونه وباسي. جیری چې د دې په باره کې تپوس وکړي نو سپایک ورته وایي چې دا په اصل کې د نارت کوریا یو ایجنټ دی کوم چې دلته نه اسلحه په غلا باندې اړول غواړي. جیری دې کس ته نږدې شي او ورته وایي چې په اسلحه باندې دا زومبیز کنټرول کېدی شي. نو دا کس ورته وایي چې د اسلحې په وجه باندې دا زومبیز کنټرول کېدی نشي خو نارت کوریا والا د اسلحې نه علاوه د دې یو حل راوستی دی. هغوی د ټولو عوامو نه غاښونه ویستي دي چې څوک یو بل انفیکټډ نه کړي. د دې دا خبرې جیری ته ډېرې عجیبه ښکاري. بیا ورته دا کس وایي چې اسرائیلو د زومبیزو نه مخکې د خپل ځان دپاره محفوظ ځایونه جوړ کړي دي. هغوی غټ غټ دیوالونه کړي دي. جیری په دې خبره ډیر حیران شي چې اسرائیلو ته اخر د وایرس د راتلو نه مخکې څنګه پته وه. بیا ورته دا کس وایي چې تاسو د اسرائیلو ملک ته لاړ شئ نو هلته کې به تاسو ته د زومبیزو ویکسین هم میلاو شي ولې چې هغوی ته د دې وایرس د راتلو نه مخکې پته وه. د دې نه بعد دیو اسرائیل ته د تللو فیصله وکړي او د سایکلو په ذریعه باندې دیو د جاز طرف ته روان شي. خو دې نه مخکې چې دیو د جاز ته وخیږي په دې ټیم کې د جیری په موبایل باندې رینګ راشي د کم په وجه باندې چې زومبیز خبر شي او د دیو طرف ته رامنډه شروع کړي خو د شاته نه سپایک دیو محفوظ کړي او د زومبیزو باندې ډزې شروع کړي. یو زومبي په منډه باندې په جیری ور ودانګي او دې نه مخکې چې په جیری باندې چک ولګوي سپایک د دې مدد وکړي او دا د زومبي نه آزاد کړي. جیری په منډه باندې جاز ته دننه شي او بیا په منډه کوکپټ ته ورسي او جاز چالو کې او دلته نه والوځي. خیر دیو چې کله اسرائیل ته ورسي دلته کې جیری د یو افسر سره میلاو شي او ورته وایي چې تاسو ته د دې وایرس په باره کې اخر پته څنګه وه. نو د افسر ورته وایي چې موږ ته خبر میلاو شوی و چې چین کې د زومبیزو وایرس خور شوی دی نو موږ غټ غټ دیوالونه جوړ کړه خو د دې باره کې چاته څه پته نه وي چې دا وایرس په اصل کې د کم ملک نه خور شوی دی. جیری ورته وایي چې زه هغه ایریا لیدل غواړم کومه چې تاسو د زومبیزو نه د بچ کېدو دپاره جوړه کړې ده. نو د افسر یې هلته کې بوځي. دیو غټ غټ دیوالونه جوړ کړي وي او د دې ځای په وجه عوام دلته کې راوړي چې د زومبیزو نه بچ شي. دلته کې چې کم خلک بچ شوي وي نو دیو دومره خوشحاله وي چې غټ غټ ډیګونه یې لګولي او ډېر په سپیډ سره ګانې غږوي خو دیو ته څه پته نه وي چې د دیو دا ګانې به د دیو دپاره یو مرګ جوړ شي ولې چې په دومره تیز اواز پسې زومبیز دلته کې راتلی شي. د باونډرۍ نه بهر زومبیز په ډېر تعداد سره د دیو طرف ته را روان وي او بیا د دیوال ته راورسي. زومبیز د یو بل د بره ور روان وي او د دیوال باندې د ختلې کوشش کوي. دیوال ډېر اوچت وي خو د زومبیزو تعداد چونکې دومره سیوا وي چې دیو د دیوال ته ورورسي. جیری د افسر ته وایي چې تاسو له دا ګانې بندول پکار دي ولې چې د شور په وجه باندې زومبیز اټریپ کېدی شي. خو د افسر د دې خبرې اګنور کړي. په دې ټیم کې زومبیز دومره سیوا شي چې دیو د دیوال باندې بره راواوړي او د بره نه رادانګي. د زومبیزو تعداد چونکې ډېر سیوا وي او دیو په عوامو باندې شروع وکړي په خلکو کې یو غوبل جوړ شي. جیری په منډه باندې د پوج سره یو بلډینګ ته ځان ورسوي. د زومبیزو تعداد چونکې دومره سیوا وي چې پوج هم دیو کنټرول کولی نشي او دې کې په خپله ډېر پوجین انفیکټډ شي. په دې ټیم کې د جیری نظر په یو ماشوم باندې ولګي د کم په سر باندې چې ویښته نه وي دا د زومبیزو ته ودرېږي خو غټه د حیرانتیا خبره دا وي چې دا زومبیز دې باندې حمله نه کوي او مخکې روان وي.
د دې په لیدو سره جیری ته پته ولګي چې د دې ماشوم په سر باندې ویښته نشته، یعنی دې ته د کینسر بیماری ده. او دا زومبیز په دې وجه باندې دې ته څه نه وایي چې دا د مخکې نه د کینسر بیمار دی، یعنی دا زومبیز بیمار سړی نه وجني. خیر جیری د زومبیزو نه منډې وهي، نو دیو یو ځای ته ورسي او زومبیزو پسې دروازه بنده کړي. پوجین دې زومبیزو باندې ډزې کوي او ډېر زومبیز مړه کړي، خو د زومبیزو تعداد په کمېدو نه وي. دا زومبیز ډېر طاقتور هم وي. دیو دا دروازه ماته کړي او دننه راشي. فوج د دیو سره جنګیږي. یو زومبي اچانک د سیګن نومي یو افسر باندې حمله وکړي او د دې لاس وچیچي. جیری ته د وایرس په باره کې پته وي، نو دا بغیر د ټایم ځای کولو یو چاقو راواخلي او د سیګن نه لاس کټ کړي چې دا وایرس د دې په جسم کې خور نشي. په دې سره سیګن ته ډیر درد میلاو شي. بیا ورله جیری لاس وتړي او د ځان سره د هلیکاپټر طرف ته روانه کړي. دیو چې څنګه د هلیکاپټر ته نږدې شي نو زومبیز رامنډه کړي او د هلیکاپټر پورې ونښلي. د زومبیزو تعداد ډیر سیوا وي. دیو د هلیکاپټر لاندې راوغورځي. جیری د سیګن سره منډه کړي او په منډه باندې ایرپورټ ته ورشي. خو دلته کې د دیو د راتلو نه مخکې یو جاز پاسي، خو د دیو قسمت دومره ښه وي چې په دې ټیم کې یو بل جاز را روان وي. نو دا ټول ورمنډه کړي او د جاز د اوچتېدو نه مخکې دیو دا جاز ودروي. بیا دا ټول د جاز ته وروخیږي. بیا دا جاز اوچت شي. جیری چې د لاندې حالات وویني نو ډیر حیران شي، ولې چې د زومبیزو تعداد بې حسابه وي او دیو نور خلک هم انفیکټ کوي. د دې نه بعد جیری دوباره د سیګن پټۍ وکړي خو دې ټیم کې ورته هغه ماشوم یاد شي. نو د دې ذهن ته یو آیډیا راشي. جیری خپل ملګري تیری ته فون وکړي چې زه یو ریسرچ سنټر ته تلل غواړم او د وایرس په باره کې ما علاج معلوم کړی دی. نو تیری ورته وایي چې تاسو چرته وایي. جیری ته څه پته نه لګي. نو دا خپل فون پایلټ ته ورکړي. تیری چې د پایلټ سره خبرې وکړي نو پایلټ جیری ته وایي چې څنګه مونږ جاز کینو، نو هلته کې نږدې یو ریسرچ سنټر دی، ته به هغه ته ځان ورسې. په دې جاز کې یو ایر هوسټ واشروم ته تلل غواړي او دا چې څنګه د واشروم ګیټ کولاو کړي نو دې نه اچانک یو زومبي راوځي او د ایر هوسټ باندې حمله وکړي. د کم په وجه باندې چې دې نه هم یو زومبي جوړ شي او په نورو خلکو باندې چکونه ولګي. د کم په وجه باندې چې دا وایرس په دې جاز کې هم خور شي. دې خوا جیری سوازونه واوري او څنګه چې دا ورشي او د شاته ډبه وګوري نو ډیر حیران شي، ولې چې دا وایرس خور شوی وي. دا ټول خلک خبر کی او دیو په شریکه باندې دا دروازه بنده کی چې د بل طرف نه دا زومبیز د دیو طرف ته روان نه وړي. په دې ټیم کې یو بیک لاندې وغورځيږي. د کم د اواز په وجه باندې چې زومبیز د دیو طرف ته روان شي او په دې خلکو باندې شروع وکړي. سیګن په دیو باندې ډزې کوي خو دا زومبیز د کنټرول نه بهر شي. د جیری نظر په یو بم باندې ولګي نو دا د دې د واسکټ نه یو بم راواخلي او د زومبیزو طرف ته غوزار کی. څنګه چې دا بم راپاسي نو د جاز کې یو غټ سوري وشي په کم سره چې ټول زومبیز لاندې وغورځيږي. خو د دې په وجه باندې دا جاز هم د کنټرول نه بهر شي. نو پایلټ د یو ځنګل طرف ته ور روان شي. دلته کې دا ایمرجنسي لینډینګ کول غواړي او څنګه چې جاز لاندې کینی نو جاز په دوه حصو کې تقسیم شي. د جیری په خېټه کې یو وسپنه ښخه شوې وي خو دا دواړه دومره قسمتدار وي چې دیو د جاز کې ژوندي پاتې شي. د دې نه بعد دواړه د ورلد هیلث ارګنایزیشن سنټر طرف ته ور روان شي. خو د اوسه پورې د جیری نه ډیره وینه تللې وي او د دې جسم کې دومره طاقت نه وي چې دا د سنټر ته ورسي او لاندې راوغورځي او بېهوشه شي. خیر 3 ورځې پس چې کله د جیری سترګې کولاو شي نو ګوري چې دا د ریسرچ سنټر کې موجود دی. د دې خوا کې یو 2 ساينټیسټ ولاړ وي. نو جیری ورته وایي چې زما فون څه شو. یو ساينټیسټ د دې فون راواخلي، د دې رابطه د تیری سره وکړي. تیری چې د جیری خبرې ووري نو ډیر زیات حیران شي، ولې چې دا اوس هم ژوندی وي. جیری ورته وایي چې زما فیملی څنګه ده. نو تیری ورته وایي چې ستا فیملی بالکل محفوظ ده. د دې نه بعد جیری ته لږه حوصله میلاو شي. بیا راپاسي او د ساينټیسټو ته وایي چې دا زومبیز په هغه چا باندې حمله نه کوي چاته چې یو لاعلاجه بیماری وي، یعنی چاته چې کینسر لګېدلی وي. زومبیز په اصل کې په روغو خلکو باندې حمله کوي. خو موږ د دې وجې نه دلته راغلي وو چې تاسو موږ له یو داسې ویکسین راکړئ چې هغه د لاعلاجه بیماری وي خو چې د هغې نقصان کم سې کم وي. نو ساينټیسټ ورته وایي چې موږ سره داسې ویکسین پراته دي چې انسان ته کینسر لګوي او د هغې علاج هم موږ سره شته دی. خو هغه ویکسین په واټ بي کې پراته دي او په واټ بي باندې د زومبیزو قبضه ده، یعنی هلته کې زومبیز ډېر سیوا دي. هلته کې تلل ډېره مشکله ده. نو جیری په خپله واټ بي ته د تللو دپاره تیار شي. دا د لاسو نه څه کپړې تاو کړي چې د زومبیزو په چیچله باندې دا انفیکټډ نه شي. د دې سره سیګن او یو بل ساينټیسټ هم د تلو دپاره تیار شي. دا 3 واړه ستبرګي راواخلي او د واټ بي طرف ته روان شي. 3 واړه په مزه مزه روان وي. په دې ټیم کې د یو کس خپه د یو بوتل نه ولګي په کم سره چې شور وشي نو ټول ځان بیدار کړي. خو
خو د دیو قسمت خو وي دلته کې زومبیز نه وي ټول په مزه مزه مخکې روان وي د دې نه بعد دیو یو لیپاټرۍ ته ورسي چېرته کې چې ډېر زومبیز موجود وي نو دیو دلته نه په خاموشۍ سره د تللو فیصله وکړي د ټولو نه مخکې سیګن واوړي او بیا دې پسې ساینټیسټ ډېر په خاموشۍ سره واوړي خو چې کله د جیري نمبر راشي نو دا هم ډېر په خاموشۍ سره روان شي خو په دې ټیم کې د زومبیزو نظر په دې باندې ولګي او ټول زومبیز په دیو پسې شاته ولګي دا درې واړه مخکې روان وي دیو چې کله د ویکسینو کمرې ته ورسي نو جیري دا دواړه بچ کول غواړي ورته وایي چې تاسو دلته نه وتښتئ او زه د زومبیز په ځان پسې لګوم بیا شور جوړ کی او دا زومبیز په ځان پسې ولګي ټول زومبیز په جیري پسې ولګي دی خوا سیګن او ساینټیسټ بچي دیو واپس روان وي او لاره کې دیو ته نور زومبیز میلاو شي او دیو پسې شاته ولګي دی نه مخکې چې دا زومبیز په دیو باندې حمله وکړي د دیو دپاره د دیو ملګري دروازه کولاو کی او دا دواړه رادننه کی او د زومبیزو پسې دروازه بنده کی دی خوا جیري هم د ویکسین کمرې ته راورسي دا دننه ورشي او ځان پورې دروازه بنده کی خو دلته کې چونکې ډېر ویکسین وي دې ته څه پته نه وي چې دې کې کم یو ویکسین د داسې بیمارۍ دی کم چې کم سے کم نقصان ورکوي نو جیري دا ټول ویکسین راټول کی او یو ډبي کې واچوي دا دلته نه وړل غواړي خو چې څنګه راتاو شي نو ګوري چې د دروازې نه بل طرف ته یو زومبي ولاړ دی یعنی د دې لاره بنده شوې وي جیري دلته کې یو ډیره خطرناکه فیصله وکړي دا خپل ځان ته د کینسر دا ویکسین لګول غواړي د کیمرې په ذریعه باندې دا هر څه ساینټیسټ هم ګوري جیري ته څه پته نه وي چې دا اخر کم قسم انجکشن ځان ته ولګوي یعنی دې کې داسې خطرناک قسم ویکسین هم شته دی چې جیري د سکندونو په حساب باندې وجلی شي خیر جیري په توکه باندې یو ویکسین راواخلي او بیا خپل ځان ته ولګوي دا هر څه ساینټیسټ ګوري دیو هم د جیري دپاره ډېر پریشانه وي جیري د سټیمه پورې انتظار وکړي خو دې باندې د ویکسین څه سایډ افیکټ ښکاره نشي نو دا راپاسي او بیا دې زومبي ته دروازه کولاو کړي نو زومبي رادننه شي زومبي دننه هر څه بوی کړي خو دا په جیري باندې حمله ونه کړي یعنی د جیري سوچ صحیح وي د جیري دا کارنامه چې ساینټیسټ وویني نو دیو هم ډېر خوشحاله شي جیري یو کوک وسکي او بیا د ماشین دا بټن دباو کړي په کم سره چې د دې دا ډبې لاندې راوغورځېږي د دې په وجه باندې زومبیز د دې طرف ته رامنډې شروع کړي جیري د دیو مخکې ور روان وي خو دا زومبیز په دې باندې حمله ونه کړي او دې له ټول زومبیز لار ورکړي بیا چې واپس د ساینټیسټو خواته راورسي نو دیو ورته واپس د ټیک کېدلو انجکشن ولګوي چې دې باندې هغه انجکشن غلط اثر ونه کړي د دې نه بعد جیري او سیګن راوځي دا د خپلې فیملي خواته ورسي کوم چې اوس هم ژوندي وي دې خوا ساینټیسټ په ډېر تعداد سره ویکسین جوړ کړي او ټوله دنیا کې خواري کړي د جیري په وجه باندې ویکسین جوړ شي او د ویکسینو په وجه باندې باقي دنیا ټول خلک محفوظ شي په دې باندې زموږ کهاني ختمېږي او ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ